لکه څنګه چې ډیوې ته پتنګان راځي آشنا ستا پتلو داسې خفګان راځي لکه څنګه چې ډیوې ته پتنګان راځي آشنا ستا پتلو داسې خفګان راځي ستا وعدې دروغ دي زه رښتیا ورته پتمه ډیوې ته وایم مړه نشي اوس جانان راځي او نری نری سیلی ده تور پیکی دی په مخ راغی نری نری سیلی ده تور پیکی دی په مخ راغی داسې ښکاري لکه وریځې په اسمان راځي او که زه خبر وای زه به کله مین شوی نه وای زه څه خبر وم چې به داسې امتحان راځي او اشنا ته چې داسې لرې لرې ګرځې دا مې واوره خامخا زموږ ترمنځ به غمازان راځي او خاکي دې سخته سخته ګزارونو ته چې غلی یم وخته به ګورم جواب یې ښه اسان راځي بل نظم ده چې زلمیتوب مې درته راوړ لیونتوب مې درته راوړ ملا خوب مې درته راوړ بس تعبیر یې راته وایه مرید او کفیر یې راته وایه زما خوب ډېره عجیبه ده سمه لویه فلسفه ده ما یوه شپه کې لیدلې خو د څو ورځو کیسه ده زما د خوب سره ټکي دا دي چې ما لیدلې هغه دا د ډکه بیره وه او ټالو سپینې مخ او شین خالو لاس کې زغره وه او ډالو لیونی ډک د کمالو بس یوه پوښتنه یې بار بار کوله د جواب غوښتنه یې بار بار کوله ویلې یاره وغیار څه معنه نیمه لاره او یار څه معنه که زخم خپله سره ورشي ستنه او تار څه معنه ویلې یو چا پسې ړوند شوی یم د دندې دار څه معنه کله مې چې خوله جواب د جوړه شوه هلته مې بیا ژبه زر نه جوړه شوه بڼو کې مې چې اوښکې کله ماتې شوې زړه باندې بلا ګیلې را زیاتې شوې اوس هر چا ته ګیله کوم هر قسم نشه کوم هر څوک سترګې پټې کړي هر چا ته کیسه کوم خانو زه اوس څه وکړم چا ته ګیله وکړم غم څنګه غلط کړمه څه قسم نشه وکړم ته به جواب راکړې نو تا ته چې کیسه وکړم بس کیسې نه تېر شه نور بس ګیلې نه تېر شه نور غم دې په ما زور وکړي بس نشې نه تېر شه نور ما ته مې حساب راکړه ما ته مې حساب راکړه یا خو سم جواب راکړه تعبیر کتاب کې وګوره یا خو ټول کتاب راکړه پیره چې تعبیر چېرته کتاب کې درنه ورک نشي مریده چې دا پیر چېرته کتاب کې درنه ورک نشي بیا به پسې کومه پاڼه ګورې ته کتاب به بیا له کومې خوا نه ګورې ته بس نه خوب شته نه تعبیر شته نه ملا شته او نه پیر شته دغه ټولې بهانې دي دا د ښکلو دسیسې دي چې کیسې پسې کیسې دي بس ملا د فلسفې دي بس ساقي سره نشې دي بس خاکي سره ټپې دي